the ever great and lucky father. Actually, ये देखिए यहाँ पे भी एक अवार्ड है. There are lots of awards with me. हसनैन एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए शो के साथ और मेरे शो का नाम है नई सोच. قدرمنو سلامونه افسر افغان ما اوس بخپل دا او ټي کیپ ورواچو مزه چې په خبر په خار باندې ورګړېګم تاسو به حسنین یو ډکه خاص ماشوم دی د ریډیو یو براډکاسټر هم دی او په دې سیمه باندې په ماشومانو جرنالستانو کې هغه د ټولو نه ینګست فریلانسر دی. نن تاسو د هغه سره ملاوه هم ما سره راځي چې نن در باندې د حسنین خوږی تت پتی کیتی پتی خبرې وره. زما د کور کندر خو بنو خامخا کېدو بس ټیک د مړه خیر دی ما د یار لمن نیوه زما یار به ما سره بسم الله کوه راشد جانه په دې لړه مې ورګټ کا د ورګډي ګمبې ګودره په ما بلاره کې ما خام وې. ملګرو تاسو خو دا ولاګز وینئ دا ښایسته خبرې دا سندرې دا قصې خو تاسو دا نه وینئ چې څومره سختې پختې په دې کې مخې ته هم راځي. دا ګورئ اوس ودرېږه که نه په دې ټرافیک کې های نو دا راشده کله چې دا خلک داسې موږ ته لږه بده ناکاره ووایي که نه یو ته پته نشته دی چې څومره جونګړو ته دې اور ورته کو چې خپل محل ته دې رڼا راوسته. نو دا منګ ډېر ستړي شو خو بهرحال دا خلک دا نه مني چې منګ دا مینه خوره و پېښور کې خوشحالۍ خلکو ته ښیو. هلکه څنګه یې تاسو ښه یې ټیک ټاک موږ پېژنئ که نه څوک و موږ کومې ټپې و خوښې دي واه دیو د باړهګلۍ د ټپو ذکر کوي ښه نو چې لاره کولاو کې دا لاره هېڅوک نشي کولاولی. کوربه په خیر څنګه یې زویه ته موږ ته په دې سټریټ کې ولاړ وې په دې خړو کوڅو کې زموږ کوربه ولاړو او اوس به ورځو که خیر کور ته به وردنده کېو. څنګه درځو زویه ته رانه مخکې شه یا الله تعالی ته پکې خیر واچي. ورسره خو دا پوه شنې ده دلته کې داسې سم کریمینلز د کرایمز کیږي دلته نشته چې کوم کرایمز کیږي ورسره تاسو دا ټوپۍ ولې اچولې دا خو سره جنګ دی. دا ټوپۍ ما ځکه اچولې ده اسنینه چې دلته په پېښور کې ډېرې زیاتې دوړې وي که نه د بیرټي د وجې نه نو هغه دوړه چې کله ویښتو ته دنده ورخښه شي نو هغه بیا ستا ویښته خرابوي. نو دا او ټي کیپ ما ځکه اچولی نو اگر چې دا ته ټیک وې دا خو ډاکټران اچوي کله چې سرجریز کېږي کله چې اپریشنز کېږي ولې هغې نه چې دی داسې کېدی شي بکټریا هغې ته ورشي انسانانو کې بکټریا هم کېدی شي هغې کې دننه داسې ما یو کس کتلی و یو پودې خوړلې وه هغې پودې نه پاسه سپي پیشاب کړي بیا هغه غوا خوړلې وه د غوا غوښه هغې انسان خوړلې وه نو هغې نه چې دی ټول بکټریا جوړ شوی هغه جسم ته ورتللی وه. اسنینا ډېر خوند دې وکړو یاره ډېر ښکلي ځای ته دې راوستو ورېږه ښه اوس به سم په خیر وبل ته موږ سم په خیر نه وکړې. السلام علیکم څنګه یې زیات درې شیزونه چې دی زما مور نه دي کړی دا موږ اغشتو دا هسه چې دی دا ورسره زموږ خپل دي دا ټیبل دا زما مور رنګ کړی وه دا زما مور والا کړی رنګ کړی ستا مور خو ډېره تکړه ده اسنینه ګوره زما مور جوړ کړي و دا هوډونه خو اوس خامخا ایوارډونو والا جوړ کړي دا خو موږ او دا ایوارډونه چې دي نو دا چا ګټلي دي که نه دا فخر پښتونخوا ایوارډ دی دا هم د اسنین ایوارډ دی او دا بل کوم ایوارډ دی پښتونخوا نمبر 1 بلو دی دا نمبر 2 دی دا نمبر 2 دی دا نمبر 3 دی دا نمبر 3 very good او دا کې ټرایبل سټوډنټس فیډریشن هم یو ایوارډ ما ولیدو دا دی که نه دا ټرایبل والا دی او دا بل څه دی او دا چې دی اوس دا د سکول طرف نه ما درکړ هاي اچیور very good او دا ګلونه چې دي اسنه نه دا چا دا جوړ کړی دي دا زموږ خانداني دي زما
مامو واده لپاره خاندانی دي دا ستاسو او مونږ د مامو واده لرو او دا د څه شي شیلډ دی شیلډ اف اونر ها ډیر الاسلام very good students travel expo number 2 دا زما په خیال دا 1 دا expo number 1 student talent expo پېښور very good ها اوس به مخکې راځو ستا ایوارډونه دومره ډیر دي چې نه ټول قصه ده هلته ختمه شي دا څه شمیره ده ها دا به دی خو دا چې دې دلته دا خو چت کوم او خیال وکړه یو ډیر قیمتي ترين ایوارډ دا دی دا څه شي دا د PBR پاکستان book of records واو دې کې ماته 4 remaining دي ولیم پاکستان English motivational speaker radio RJ vlogger YouTuber and columnist no 5 records wow very great YouTuber columnist and the young vlogger freelance journalist wow freelancer but motivational speaker that's great motivational speaker as well okay ها دا به لمس وغیرہ دي خاص نه نه باقي زما مور جوړ کړو ها زما مور له دې کړو واو ستا مور خو ډیره لکه دا ده چې کلچرل چیزونو باندې هم ډیره ښه پوهېږي او دا ټول زما چې دي تاسو دا کتئ چې دا علي محمد صاحب سره دي دا ورسره شهریار افریدي سره دي this is my father this is your father and wow this is me myself the ever great and lucky father मैं ये देखे यहाँ पे भी एक award है there are lots of award with me but I only take some with myself okay and I forgot that where are some of them because there are too much so I forgot okay it means that there are too much awards yeah that I forgot too many awards yeah that's good this is now a normal painting type okay and good we can see that these are my certificates of school certificates from different institutes and schools no this is my actually IQ level I think so okay. about my IQ level and this is of my certificate of what's the name what's the name seeds contest seeds I will contest. bring my what you are gonna to bring I'm gonna bring my portfolio so in that you can okay and Asnan okay bring it yes and here I've win another national contest this is national I see so what is this what you are gonna to show me and the most specific thing these are my pictures please my camera these are my pictures we should keep it like this these are my pictures this the beautiful Asnan the handsome I must say no that संग से modeling दिखाओ these are my pictures ये मेरे बारे में सारी डिटेल्स है मुझे कौन सी लैंग्वेजेस और ये चीजें आती हैं अच्छा सही पुश्तो चाइनीज इंग्लिश अच्छा लैंग्वेजेस मुझे चाइनीज भी आप समझते हैं उसमें बात कर सकते हैं नी हाओ और ये नी हाओ का जवाब भी नी हाओ हेलो इस तरह अंग्रेजी में हेलो का जवाब हेलो अच्छा और ये कौन से अखबार में है अखबार में मैं आया था मेरे बारे में लिखा था अच्छा ये भी मेरे बारे में लिखा था वाह और ये आप रेडियो आरजे ये रेडियो आरजे ये जो है अब ये वही चीज है पर ये थोड़ी अलग है ये जो है एक कॉलमिस्ट था उसने कोई कुछ लिखा था आपके बारे में कुछ लिखा था अच्छा साथ में ये देखे ये भी मैं वली हमारे अच्छा ये वज़ीर आला साहब है हमारे खैबर पख्तूनख्वा अच्छा सीएम ये देखे ये मेरे ये सारे तो वैसे आया हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ अखबारों में इन्हें छोड़ थैंक यू फॉर दैट और कोशिश की چې خپل بچي او د دې والد صاحب هم راغی السلام علیکم خالد صاحب دیو هم په دې ریکارډ کې راشي څنګه راغلی ستړي مشه جی دا ډېر خوشاله شو چې د دې خوش قسمت والد صاحب سره موږ ملاقات وکړو السلام علیکم موږ بس دراتلو سره حسنین سره بل خبرو کړی هغه دا ټوله قصه موږ په پوه کړو چې دا روان دي نو تاسو هم بس په دې روانه کې وایي چې حسنین داسې څه هغه سړي یقین نه راځي چې په دې عمر کې یو سړی دومره تکړه کېدی شي دومره اکټیو کېدی شي بیا د هغه کارونه نو دا څنګه د دې په شا باندې کوم شا باندې خو credit goes to mother تعلیم یافته مور دا کمالي exactly بل دا دی چې زما د پروفیشن د وجې نه ما سره دونه ټایم هم نه وي او حسنین چونکې سم ټایم موږ وایو که نه ګاډ ګفټډ نو ډاوټ چې هغه یو ګاډ ګفټډ ماشوم دی بینګ ا فادر مطلب دا زما لپاره ډېره پراوډ خبره ده چې زه
ډاکټر ہونے کے باوجود زه چې کوم دی د خپل ماشوم د پہچان د وجه نه چې کوم دی واه یعنی همیشه خدا سی وی کنه چې د پلار پوجا خلک اولاد پیژني ولې ته اولاد پوجا پلار پیژني قدرمنو ځکه خو نیپولین وایي چې مال تعلیم یافته مور راکې نو زه تاسو له تعلیم یافته خاندان مرګونه او قامونه پاکستان باره کې به یو خبره کوم بالکل پاکستان کې داسې ډېر دا خبره ده ما یو نیوز اورېدلی کوم کې یو جینۍ وه هغې آی کیو او 163 او کوم د آی کیو رښتیا هغه 160 نو هغې د آینسټاین ریکارډ مات کو جی اچھا یعنی آئی کیو پاکستان یو جنۍ دا ریکارډ مات کو دیټس ګریټ او سره کوم ورلد سیکنډ برین دی هغه ریکارډ بریک او دا برین سیم نمبر دی دلته ما دې ټیسټ نه دی اوکے تھینک یو سو مچ وعلیکم فرینڈس آج میں آپ کو ایک ایسے انسان سے ملاؤں گا حسنین ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے شو کے ساتھ اور میرے شو کا نام ہے نئی سوچ اور اس شو میں ہم آپ سب کو ملائیں گے ایک ایسی نئی شخصیت کے ساتھ ایک ایسے نئے گیسٹ کے ساتھ جس نے کچھ بڑا کام کیا ہو جس نے کچھ بڑی نہایت ہی امیزنگ کام کیا ہو تو آج اسی طرح میں آپ کو دکھاؤں گا ہمارے پاس ہے میں آپ کو ملانے والا ہوں ایک ایسے انسان کے ساتھ جن کا نام ہے سرف افغان اور سرف افغان مجھے جو ہے میرے شوز میں بھی ہیلپ کرتے ہیں وہ مجھے ٹپس بھی دیتے ہیں انہوں نے مجھے اسٹوڈیو بنانے کے لیے کچھ ٹپس دی انہوں نے مجھے سکھایا انہوں نے میرے لیے جو ہے اسے جو ہے تھوڑا سا اور بھی ایزی کر دیا کہ میں جو ہے اپنے شو کو ایزیلی کر سکوں اور ساتھ میں ہی از اے رائٹر ہی از اے پوئٹ ہی از اے سنگر اینڈ ہی از ایوری تھنگ سو لیٹس میٹ سرف افغان السلام علیکم وعلیکم السلام حسنین ایک بات تو یہ کہ میں ڈر رہا ہوں آج میں بڑے شوز میں گیا ہوں لیکن آج آپ کے سامنے بیٹھ کے ٹھیک ٹھاک مجھے ڈر لگنے لگا ہے دوسری بات یہ کہ یہ جتنے القابات آپ نے میرے لیے استعمال کیا حقیقت میں آپ ہے یہ سب کچھ اور میں پتہ ہے ایک تو یہ کرسی کی وجہ سے میں بچپن میں گیا ہوں یہ چھوٹی کرسی اور دوسری آپ نے جس انداز سے مجھے انٹروڈیوس کیا تو میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے اس خاک پہ اس دھرتی میں اس طرح بچے ہو تو میں یقین کیجئے کہ ہمارا مستقبل بڑا روشن ہے ہم بہت آگے جائیں گے کہ جس طرح حسنین کی طرح بچے ہو جو اتنے شارپ ہو اتنے ذہین ہو سو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر اور میں بہت خوش ہوں آج کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تھینک یو میں نے تو آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا آپ کے ٹائٹل کے بارے میں آپ باقی اپنے آپ کو خود ایکسپلین کریں اچھا یہ شکر ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا اب میں کیا ایکسپلین کروں یہ آپ کا تھوڑا سا ہے اور ہم اس طرح ہی میں پشتو میں نے تو سب کچھ آخر میں بول دیا میں باقی کی آپ کی جو ہے ساری باتیں نہیں بتائی دیٹ یو آر آلسو جرنلسٹ lots of things. Exactly. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ اس شو میں کمپیئر کریں گے ہمارے بچپن کو اور آپ بڑے لوگوں کے بچپن کو that what was the difference in their kidhood and what was is the difference in our kidhood. So sir, can you tell me about کہ آپ لوگ کون سے گیمز کھیلتے تھے اپنے بچپن میں؟ Definitely I will tell you حسنین ایک تو سب سے بڑا فرق یہ ہے نا کہ جس طرح فلوئنٹ آپ انگلش میں بات کرتے ہیں آپ اردو میں ہمارے بچپن میں یہ فیسلٹی وہاں پہ نہیں تھا کیونکہ میں شانگلہ سے ہوں اور شانگلے میں ہم عام سے اسکول جاتے تھے جی حسنین میں بتاتا چلوں آخر میں جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں یہ جو بچہ ہے یقینی بات ہے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے کیا نام ہے آپ کے چینل کا آر جے محمد حسنین کی چینل کا نام ہے تو جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی یہ سبسکرائب کیجیے گا کیونکہ یہ بچہ بالکل صحیح معنوں میں کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنٹریبیوشن کرے اور اسپیشلی یہ بیلٹ جو ہے یہ ریجن اس میں جتنے بھی اسٹوریاز ہے اس بیلٹ نے لاسٹ کتنے ڈیکیڈ سے جو بھی دیکھا ہے یہ اس بچے کی زبانی ہم سنیں گے کیونکہ اس بچے نے بلانا ہے 1 by 1 کو تو یہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ان کو انکریج کرنے کے لیے کم از کم ہم نے سبسکرائب کا وہ کی جو ہے وہ ٹنگ کرنا چاہیے. تھینک یو سر. اور ساتھ میں سر کا بھی ایک پیج ہے اور ان کا بھی ایک جو ہے
चैनल है तो आप लोगों को चाहिए कि उनके चैनल को भी देखें और उस बेल आइकन को टंग करें और सब्सक्राइब आपने बदल अभी खत्म कर दिया हसनैन ओके थैंक यू सो मच You're welcome. Thank you friends and bye bye and thank you to you. درمنو دا زمنګ د نن ورځې vlog چې پاغي کې موږ سره کیتی پیتی حسنین او منګه ډیر شي خبرې وکړې منګه ډوډۍ خوړه منګه بادام خوړه او حسنین د بادامونو په پروګرام کې مقلار نشو د سی خوړلې دي کنه سمې خرپولې دي او سم لګیږي چې شي خوري حسنین بادام خوري کنه تا د دماغ زکه ډیر تیز کار کوي چې ته بادام خوري نو ستا ډیر زیات مننه کو چې دومره مینه دې منګل راکړه ډیر زیات زمنګ دې مستیا وکړه ما مونږ تاسو ته چې د کال وکړو چې تاسو مونږ سره اصلي او تاسو چې د دونه ډېر شارټ ټایم کې دننه تاسو مونږ له راغلې او تاسو زما سره شو او ایز ا ګیسټ تاسو مونږ سره راغلې او تھینک یو ټو یو ډېره زیاته مننه and thank you and Shadows. thank you to you too. ثانک یو ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو دغه زمونږ بچی دي دا زمونږ ماشومان دي دا د دې وطن سباوون دي باید چې موږ دیو ته په مثبت جذبه باندې یو نوې انرژي ورکو دا انکریج کو د دیو حوصله جوړ شو ځکه چې کله نن بچی موږ تربیت کو دا به سواله په سیستم کې کنټریبیوشن وکي خو کله نن موږ د په لاشعور کې تنگ نظری بدنیتی یا کرکه واچوله نو به موږ د دې بچو نه ګیله نه کوو دا زمونږ ذمہواری ده خپل کور باب سره افغان ته اجازه راکړي خاد آباد او بریالي اوسئ